شوی بلخی ماشوم عبدالرؤف آزاد کړل شو. سلام ستړي مشئ زموږ پښتو نیوز چینل ته ښه راغلی. عبدالرؤف د انسان تښتونکو له منګولو آزاد کړل شو. په بلخ ولایت کې د عبدالرؤف په نامه ماشوم چې له ډېرې مودې راهیسې انسان تښتونکو له لوري تښتول شوی و د طالبانو د ځواکونو له لوري آزاد او نن خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. هرات په اسلام کلا کې د اسلامي امارت او د ایران پوله ساتونکو ځواکونو ترمنځ شخړه. د اسلام کلا کمیسار مرستیال مولوي همایون همت ټولو نیوز ته وایي چې افغان ځواکونو د ایران پوځیانو یو موټر چې د هیواد خاورې ته راوښتی و نیولی ده. مننه چې له موږ سره وئ. که زموږ ویډیو مو خوښ شوي زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.